ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته کم سیواناپلی منسوډا چې تاسو کولډ ډرینګ غنئ هغه په اصل کې یو دوايي وه او آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د پین د کیپ په هوک باندې تاسو د کولډ ډرینګ بوتل کولاوالی شئ او نور خو لا پرېږده آیا تاسو د دې نه خبر یې های هیل یعنې سینډل په اصل کې د فیمیل دپاره نه بلکې د مین سولجرز دپاره جوړ شوي وو او کوکا کولا د اپیمو یو ایډک انسان انوینټ کړي وو د داسې نورو امیزنګ شیزونو په باره کې به نن تاسو پیژنئ نو ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نمبر 6 7 اپ لیمن سوډا 7 اپ لیمن سوډا خو به تاسو څکلي وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د 7 اپ لیمن سوډا د انوینټ کولو اصلي مقصد څه و په اصل کې ملګرو د 7 اپ لیمن سوډا انوینشن د یو دوايي په شکل کې شوی و او کنه ملګرو په اولنۍ ورځو کې به 7 اپ لیمن سوډا یو موډ اپلیفټینګ دوايي وه دا دوايي د داسې خلکو دپاره جوړه کړې وه کومو ته چې د ایکسټریم لیول موډ سوینګز وو او د دې اچانک راتلو والا موډ سوینګ نه به خلک اکثر ډیپریشن ته لاړو او په خطرناک شکل کې به بیمار شو نو د داسې خلکو د موډ چینج کولو دپاره هغو 7 اپ لیمن سوډا انټروډیوس کړو دې لیمن سوډا به د خلکو موډ ریفریش کو د کم نه وروسته چې به خلکو ته د خپلې بیمارۍ په تھراپي کې ډیر مدد میلاوېدو هم دا وجه ده چې دا اکثر خلک د موډ ریفریش کولو دپاره څکي او نور خو لا پرېږده اوس 7 اپ په خپل ځان کې یو برانډ جوړ شوی دی نمبر 5 های هیلز های هیل یعنې سینډل په خپو کول وس د هر یوې جنۍ پیشن جوړ شوی دی خو آیا تاسو ته دا پته شته چې اخر د های هیل انوینشن ولې او د څه دپاره شوی و که تاسو خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ چې های هیل په اصل کې د کیویلري سولجرز دپاره یعنې په آس باندې د کېناستو والا سولجرز دپاره جوړ شوی و او کنه دا بالکل رښتیا دي د های هیل انوینشن په 16 سنچري کې د پرشن کیویلري سولجرز دپاره شوی و د دې دپاره چې په آس باندې ناست سولجر الرټ اوسیږي او خپله نشانه صحیح لګوي د دې نه علاوه به تاسو ته دا ووایو چې په 16 سنچري کې های هیل صرف د یورپ د اپر کلاس د سړو دپاره وو په اصل کې ملګرو د اپر کلاس والا سړو به سکار نه وو نو د هغو دپاره به های هیل په خپو کول اسان وو های هیل به په هغه زمانه کې د سټیټس سیمبل هم وو اوس په تاسو دا سوچ کوئ چې اخر دا ټرند د میل نه فیمیل ته څنګه راغی نو موږ به تاسو ته دا ووایو چې د 17 سنچري د راتلو سره فیمیل د سړو برابري شروع کړه او هم دا وجه چې فیمیل زوم های هیل په خپو کول شروع کړو او ورو د های هیل د فیمیل په منځ کې نارمل شو د دې نه بعد بیا سړو ته داسې ولګېده چې های هیل اوس د سټیټس سیمبل نه دی پاتې ولې چې هغه به ښځو په خپو کول نو په دې طریقه سره د های هیل ټرند د میل نه فیمیل ته راورسېد نمبر 4 چینسا یعنې د لرګو کټ کولو والا بجلی والا اره چینسا دومره پاورفولي چې په یوه ګنټه کې یو پینډه ونه په آرام سره کټ کولی شي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې په چینسا باندې به په پخوانۍ زمانه کې د انسانانو هډوکي کټ کول او کنه ملګرو دا بالکل رښتیا دي په اصل کې چینسا ایجاد کړي د هډوکو د کټ کولو دپاره وه په پخوانۍ زمانه کې به د جنگ په دوران کې سپایان اکثر ډیر زیات زخمی شو او د هغو به ډیر هډوکي ماتېدو د کم د وجې نه چې به د هغو د علاج په دوران کې د هډوکو کټ کولو ضرورت و په نور قسمه سامان به هډوکي کټ کول ډیر دردناک وو نو د دې دپاره به هغو د چینسا استعمال کو ولې چې په دې باندې په کم وخت کې هډوکي کټ کېدو بیا څنګه چې جنگونه ختم شو نو د چینسا استعمال یې د ونو د کټ کولو دپاره شروع کو او نن هم چینسا د ونو د کټ کولو دپاره استعمالیږي نمبر 3 ګیپ ان پبلک باتروم ګیټ تاسو په د پبلک باتروم په ګیټس کې داسې قسمه ګیپس نوټس کړی وي د کم د وجې نه چې به تاسو اکثر ډیر امبیرس کېدئ خو آیا تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې دا ګیپ یې اخر ولې جوړ کړی دی په اصل کې ملګرو دا ګیپ یې جوړ کړی د خلکو د انکمفرټیبل کېدو دپاره اوس تاسو په خپله سوچ وکئ که دا پبلک باتروم د کور په شان کمفرټیبل جوړ شوی وی نو خلک به په دې کې دننه د ګنټو پورې ناسو د کم نه چې به بیا بهرني خلکو ته پریشانی وه او د دې ګیپ په مدد سره بهر والا انسان لیدی شي چې دننه څوک ناست دی او تاسو ته به هم پته ولګي چې بهر څوک انتظار کوي د دې نه علاوه د څه ایمرجنسي په صورت کې تاسو دا ګیپ استعمالولی شئ څه چې هم دي خو د دې ګیپ شاته لاجیک ډیر صحیح دی نمبر 2 کوکا کولا د کوکا کولا ډرنګ نوم نن په پوره دنیا کې مشهور دی خو آیا تاسو ته دا پته شته چې کوکا کولا یې ولې او چا ایجاد کړي وه نو راځئ موږ تاسو ته وایو کوکا کولا د جان پیمبرټن نومي یو فارمیسس انوینټ کړي وو په اصل کې ملګرو جان پیمبرټن د کوکا کولا ډرنګ د US سیول وار د ختمېدو نه بعد انوینټ کړي وو د سیول وار نه وروسته جان د مارفین یعنې د اپیم د پینکلر عادت شوی و جان دا ډرنګ د مارفیمو د اډکشن د کمولو دپاره جوړ کړی و په هغه زمانه کې به چې د جنګ نه کم خلک رالو نو هغو به اکثر د مارفین یعنې د اپیمو عادت شوي وو جان پیمبرټن د کوکا کولا لیپ نه یو ډرنګ تیار کو د کم نوم چې هغه پیمبرټن فرنچ واین کوکا ایښودی و او د دې نه وروسته دا ډرنګ ډیر مشهور شوی و او بیا په دې پیمبرټن فرنچ واین کوکا کې څه بدلون وکړو د کم نه وروسته چې بیا یې دې له کوکا کولا نوم ورکو کم چې اوس هم زموږ په کورونو کې کیجولي څکلی کیږي نمبر 1 پین هوک پین یو داسې کامن چیز دی د کوم استعمال چې به تاسو روزانه یو پیر خامخا کوئ د اوسه پورې به تاسو ته صرف دا پته وه چې د پین په دې هوک سره به تاسو پین په خپل جیب کې یا په نوټ بک کې لګولی شئ
خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د پین په دې هوک باندې تاسو د کولډ ډرینګ کیپ کولاوالی شئ؟ خو ملګرو په دې طریقه باندې د بوتل کیپ کولول آسان نه وي، بلکې د دې یو ټریک وي. په هوک باندې د کیپ ته کولولو دپاره تاسو له د پین د هوک تیرۍ سره د کولډ ډرینګ د کیپ ته لاندې لګول پکار دي او تاسو له بیا هغه له پاسې طرف ته پول کول پکار دي. موږ به تاسو ته دا ووایو چې ډېر کم خلک په دې طریقه باندې د بوتل سر کولاوالی شي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.